چې کله داسې افت او مصیبت راشي نو مونږ ته خپل نبی د دې په باره کې څه رهنمایي د امت کړې ده، هغې نه به انشاءالله فایده لو، چې موږ هغسې کار شروع کړو، الله تعالی به رحم وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، امید دی چې روغ او جوړ به. د نن نه موږ پر خپل چینل باندې یوه نوې سلسله شروع کوو چې په هغې کې به تاسو ته موږ دینی مسایل هغه بیانو. د دې لپاره موږ درخواست کړی مولوي ولی محمد صاحب ته او مننه یې کوو چې زموږ درخواست یې قبول کړو. موږ به وخت په وخت تاسو سره مختلف چې کوم دینی مسایل دی هغه تاسو سره شریکو او تاسو به در رسو. که چېرې تاسو غواړئ چې یاره موږ په دې موضوع باندې څه خبرې ترې په نوي پروګرام کې پر روان پروګرام کې ریکارډ کړو، نو تاسو دغه خپل مسایل یا دغه مسلې چې کومې دي دا موږ ته په کمنټس کې لیکلی شي. انشاءالله موږ به پر روانو پروګرامونو کې هم په دغه مسلو باندې د مولوي صاحب نه رهنمایي اخلو او تر تاسو به در رسو. اول خو مولوي صاحب ستاسو ډېره شکریا ده کوم چې موږ له وخت راکړو او زموږ دا درخواست هم قبول کو. نن چې کوم موږ سره تاسو کوم موضوع شریکوي نو هغه به کتونکو ته لږ ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې ستاسو په زړه کې الله رب العزت دا کم درد او کم فکر کم غم اچولی دی چې مخلوق خدا ته د خدای د ژوند د تیرولو طریقې چې کوم هغه موږ ته بیان کړي د خپل پیغمبر په زبان مبارک باندې هغه تاسو رسول غواړئ او هغې دپاره خپل صلاحیتونه ورکوئ او هغه خرج کوئ، نو الله یې تاسو له د دې په دواړو جانو باندې بدلې درکړي. او دغسې د الله نه دا سوال کوو چې د امت هغه رونه چې د هغې تعلق د صحافت سره دی او د ابلاغ د ذرایعو سره دی، نو الله دې د هر یو په ذهن کې دا سوچ او فکر پیدا کړي چې دا یو طریقې کار روان کړي، ځکه دې ذریعه باندې بلا خبرې خورېږي، نو که د دین خبره پرې خوره شي دا زموږ ذمواري ده. او نن چې انشاءالله دي ما ته دلته راغلي دي، نو زه دا وایم چې دې وخت کې دا کرونا وایرس چې کومه مسله ده چې دا ولې پیدا شوه، څه وجه وشوه، نو زه چې دې باره کې یو څو خبرې وکړو. او دویم دا چې کله داسې افت او مصیبت راشي نو مونږ ته خپل نبی د دې په باره کې څه رهنمایي د امت کړې ده، هغې نه به انشاءالله فایده لو، چې موږ هغسې کار شروع کړو، الله تعالی به رحم وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. زما محترمو قاریینو او سامعینو، ما ستاسو د وړاندې د سورې احزاب آیت نمبر 21 یوه جمله ولوسته چې په دې جمله کې الله رب العزت مونږ ته د خپل محبوب نبی په باره کې فرمایي چې ستاسو دپاره د خپل نبی په ژوند کې د ژوند د تیرولو یو بهترینه نمونه موجود ده. نو دا نمونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته صرف د دې دپاره نه ده چې سار به مونږ پاسونو په کومه طریقه به پاسو او چې کله جومات ته داخلیږو په کومه طریقه به داخلیږو، خپل طعام روټۍ کاروبار دا په کومه طریقه کوو، څنګه چې مونږ ته دا طریقې ښوولي دي، نو دغسې مونږ ته دا اوس چې کوم حالت په دې انسانیت باندې طاری شوی دی او کوم عذاب راغلی دی، نو دا داسې حالات چې راشي په دې کې هم پیغمبر زموږ رهنمایي کړې ده او مونږ ته یې لاره ښودلې ده. نو اول زه ستاسو مخې ته دا ږدمه چې دې وخت کې دا افت ولې راغی، وجه د دې څه کیدی شي د کرونا وایرس ته. نو دې دپاره په قرآن کې 2 مثال دي او په هغه 2 مثالو کې 3 واقعي دي، قومونه 2 دي، واقعات پکې 3 دي. یو سورې نحل 14 پاره آیت نمبر 111 او یو سورې سبا آیت نمبر 14. په دې سورې نحل کې الله تعالی چې د کم قوم واقعا ذکر کوي، نو اول پاغي باندې هغه خپل 3 نعمتونه یادوي. یو نعمت پیداو کانت آمنتن، امنو پکې، مطمئنتن، اطمینانو، د اطمینان زندگی وا. دریم یاتیها رزقها رغدا من کل مکان، د هر طرف نه د رزق پراوانی وا او څه قسمه پریشانی او غم نه. د دین الله مطالبه وکړه چې تاسو زما شکریا ادا کړئ. فکفرت بانعم الله، نو دې خلکو د الله تعالی د نعمتونو ناشکري وکړه، نو د هغې ثمره سره ووته، نتیجه سره ووته. فاذاق الله
فاذاقها الله لباس الجوع والخوف، الله ورته چې کوم دی جامه د لوږې او وسره د یرې وسکوله بما کانو یصنعون چې دي کوم بدې عملې کولې. نو ګوره په دې آیت کې درې نعمتونه، امن، اطمینان، وسعت رزق، دا نعمتونه الله تعالی ولې د دینه واغستل؟ فکفرت بانعم الله، دي ناشکري وکړه. نو چې ناشکري وکړه نو دوه عذاب راغلو، یو لوږه، یو امن الله ختم کو یاره راوسته. دویم مثال د سبا والا ذکر کوي په 21 پاره آیت نمبر 14 کې چې سبا دا یو خارو مشهور د موږ خلک هم وي سبا یادې دا یو خار دی. نو په دې کې یو ډیم او د هغه ډیم نه لاندې پټي باغاتو. الله تعالی فرمایي ما په ډېر رحم کړی، دغه اوبه هم ډېرې ښکلې وي او دغه کلي ته به هر یو څیز ښه په روانۍ د دغه باغونو نه میلاوېدو. خو دغه خلکو ته الله تعالی ووایي چې ګورې اعراض به نه کوئ، بغاوت به نه کوئ. نو قرآن وایي فاعرضو، هغې بغاوت وکړو، هغې اعراض وکړو. نو د هغه اعراض اثر څه شو؟ هغه ډیم هغه دیوال مات کو الله تعالی او په هغه اوبو کې یو وایرس، یو جراثیم، زهریله ماده پیدا کړه او چې کومو بوټو ته ورسېده، میوجاتو ته ورسېده، نو هغه ټولې زهریله کړه تر دې چې په هغې کې ښکلې بیرې وي نو هغه تشې پازغو باندې بدلې شوې. د هغې د غز دا ونې چې وې نو هغه چې کوم دی ټولې خرابې شوې، دا چغجې وغیره چې وو دا کاڼي شو، سخت شو. الله تعالی په مختلف طریقو سره د هغې نه هغه خپل نعمتونه هغه واغستل او هغې یې په خپل قهر کې راګیر کړو. اوس راشه د خپل دنیا ته مونږ وګورو، څومره خوشحالي وه، هر څه ډېر ډېر میلاوېدلو، لیکن جوماتونه خالي، الله طرف ته رجوع کمې، د حرامو برمار. نو د هغې په وجه باندې الله تعالی دا انسانان په یو افت کې راګیر کړو. بل طرف ته د پردې په شرعي احکامو باندې په بعضو ملکونو کې پابندۍ ولګېدې. د تورسرو د مخ نه د هغې د سر نه پړوني، لوپټې او نقابونه راښکلي شو. چې راښکلي شو نو الله تعالی وښودل هغې ته چې هغه خلکو اوس نقابونه په مخ راواچول، هغه خلکو چې کوم دی پرده شروع کړه. خو د دې مثال اوس داسې دی لکه فرعون چې کله ورته الله تعالی د خپل نبي په زبان دعوت د خپل وحدانیت ورکړو نو هغه وی انا ربکم الاعلی، زه اوچت رب یم. خو چې کله د خدای په قهر کې ګیر شو نو هغه په هغه قهر کې بیا څه وایي؟ آمنتو. سوره یونس کې الله تعالی دغه ذکر کوي چې ما ایمان راوړو، آمنتو، ما ایمان راوړو په رب د موسی او د هارون، په هغه رب می ایمان راوړلی دی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، چې په کوم باندې د بني اسرائیلو ایمان دی او زه د الله تابعدار یم. نو الله ورته وفرمیل الان وقد عصیت قبل، ته وسوې چې ما ایمان راوړو، چې عذاب کې ګیر شوې، تر اوسه خو تا ځان ته خدای وې، وکنت من المفسدین، او ته فسادي وې، تا فساد کو. نو چې فسادي وي په ځمکه د فساد خورو، اوس توبه وباسې نو توبه دې قبوله نه شوه. اوس دې وخت کې مونږ چې په کوم افت او مصیبت کې ګیر یو نو د دې دپاره زمونږ اسوه حسنه د محبوب نبي په هغې کې 3 قسمه خبرې دي. یو قرآن دی، یو حدیث دی، په حدیثو کې بیا یو مسنون ذکرونه دي، یو مسنون عملونه دي، یو مسنون خوراکونه دي. ٹھیک شوله؟ یو قرآن مونږ ته په داسې حالاتو کې څه ښایي. دویم نبی چې څه خو ولي هغه په 3 حصو کې تقسیم دي. یو مسنون دعاګانې دي، یو مسنون عملونه دي، یو مسنون خوراکونه دي. چې انشاءالله مونږ په دې باندې عمل شروع کړو نو الله تعالی به اسانۍ طرف ته مونږ بوځي او د آفت په مونږ باندې سپک کړي. نو په دې کې اول قرآن دی. قرآن مونږ ته وایي په دې کې لومبنۍ حالت استعینو بالصبر والصلاة. اولنۍ په دا تکلیف او مشکل په دې حالاتو کې تاسو د الله تعالی نه امداد غواړئ په صبر کولو سره. استعینو بالصبر، د دې مطلب امداد غواړئ په صبر کولو سره. بس افت راغلی دی، صبر کوئ، الله ته متوجه شئ. دویم بالصلات، مونځ ته متوجه شئ، 2 رکعاته صلات حاجت کوئ او په دغې صلات حاجت په هره سجده کې چې تاسو سر په ډاګه کېدی او تسبیحات سبحان ربی الاعلی وزله 15 ځله، کم نه کم 3 ځله، خو بهتر ده چې وزله ووایئ. او بیا د هغې نه پس چې کوم دی په دې سجده کې تاسو د نفلو استغفر الله ربي من کل ذنب واتوب الیه دې له زور کې په دې سجده کې ښه ډېر ډېر ووایئ، ښه ډېر ډېر. تاسو څنګه خبره وکړه نو مطلب دا دی په سجده کې د استغفار ویل استغفار خو د نفلو منځونو د فرضو منځونو نه چې کوم موږ د حاجاتو دپاره کوو که نه، چې انشاءالله موږ داسې وکړو د دې به ډېره زیاته فایده وي. بل د دې نه علاوه نبي علیه الصلاة والسلام یو پیری ډېر زیات خفه شو چې هغه ته ویې یو کافر دی او هغه لګیا دی، ستا خلاف خپل ملګري جمع کړي دي او ستا د مرګ منصوبه تړي. نبی علیه السلام چې دا خبره واورېده نو ډېر زیات خفه شو چې زه خو د دې خلکو د خیرخواهۍ سوچ کوم او دا زما د مرګ منصوبې تړي.
نو د نبی علیہ السلام د زبان مبارک په خوله مبارکه باندې یو آخ راغی او پیغمبر علیہ السلام په ژړا شو او ډېر زیاتې حدیث کې راځي ډېر یې وژړل نو چې ژړل یې نو دغه وخت کې الله د سورت حجر اخري آیاتونه راولېږه ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون مونږ پوهیږو چې دا خلک کمې خبرې ستا خلاف کوي نو ستا سینه تنګېږي ځکه خو د غوښې دی که نه نو تعالی خفقان درځي پریشانی درځي نو چې کله ته د پریشانۍ او د خفقان خبرې اورې ته به جاړې به نه دوه طریقې یې ورته وښولې فسبح بحمد ربک تسبیح وایه سبحان الله الحمدلله په وخت د تکلیف او په وخت د مشکلاتو کې به څه وایو سبحان الله الحمدلله دې ذکر له به زور ورکړي او دویم وکم من الساجدین او الله طرف ته متوجه شه سجده کوه د الله نه چې کوم دی سوال کوه او خیر د الله رب العزت نه غواړه نو ګوره په دې کې دوه خبرې په دې کې راته وښولې یو سبحان الله الحمدلله د دې ذکر کوه او دویم وکم من الساجدین او د سجدې کوونکو نه شه دریم چې کوم دی دا دعا وایه رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پیغمبر ته وقر رب اغفر خو زه به سره قل نه وایم ځکه چې زه وایم که نه نو زه به یم چې رب اغفر ای زما پالونکي ما وبخه وارحم او په ما رحم وکړه وانت خیر الراحمین او ته یې غوره د رحم کوونکو نه دا دعاګانې چې دي رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین چې دا انشاءالله موږ پابندۍ سره وایو بل د سورې بقرې د آخري آیت کې دعا ده ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته تر اخره پورې څنګه چې دغه تاسو چې دا کوم آیتونه چې دي کومې کې چې ربنا راغلي دي لکه دا تر اخره پورې کوم اخره پورې دا ویل شي ټول کنه نو په دې کې دا دعا ده مطلب د دې دا دی چې اے الله تعالی په مونږ باندې هغه مشکلات او پریشانې او بوجونه مګ دي چې مونږ کې هغې برداشت نه کوی موږ سره رقم معامله وکړي او الله دې کې اخر کې دا درې ټکي دي واعف عنا واغفر لنا وارحمنا الله خپل حق راته معاف کا الله پرده را باندې واچوه الله رحم را باندې وکړه الله زموږ امداد د قوم کافر په مقابله کې وکړه یو دا پکار دی چې موږ انشاءالله په دې باندې عمل وکړو دا د قرآن صحیح سوا په دې باب کې مختصر یو دا وری که نه یو استعینو بالصبر والصلاة صبر به کوو د مونځ په ذریعه به د الله نه مدد غواړو او دریم چې کوم دی مونږ به سبحان الله الحمدلله دې کلماتو له زور ورکو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین دا کلمات په وایو او لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین نبی علیہ السلام فرمایلی وی په وخت د مشکلاتو کې تاسو دې کلمې له ډېر زور ورکړئ دا ډېره وایي دې سره بیا چې کوم دی یو بل حدیث کې راځي یا حی یا قیوم یو کې داسې الفاظ دي یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اے همیشه ژوندي ذاته اے پخپل قائم او نور لره قائم ساتون کی ذاته زستان استاد رحمت په وسیله سوال کوم د ما امداد وکي نو د دې دعا ډېر زیات اهتمام پکار دی په دې وخت کې چې الله تعالی موږ سره د رحم معامله وکړي او دا بله دعا چې سار مانځه پسې درې ځله او ماښام مانځه پسې درې ځله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دا په احتیاطي تدابیرو کې ده تا باندې لا مرض نه دی راغلی مشکلات لا نه دي راغلي پریشاني راغلي دا هر سهار درې ځله هر ماښام درې ځله وایه چې الله تعالی دې د دې پریشانو نه بچ ساتي یو صحابي دی هغه پالج و چې پالج و او سهار ته ملګرو ته تپوس له خلک رالو وي بېګانه دا دعا یې رشی و دا مې نه وویلې ځکه راباندې پالج اټیک کړی دی ابو دردا صحابي له رضی الله عنه له خپل نوکر یوه میاشت سهار او ماښام به زهر ورکول او هغه باندې بې اثر نه کو هغه نوکر خیران شو حیات الحیوان الکبرا د دمیری لیکلي دي وی هغه نوکر ته تپوس کوي چې ستا جنس څه دی نه وایي زما جنس انسان وی انسان خو ځکه نه وي چې تا له سهار او ماښام یوه میاشت شو زه زهر در کوم او ګوره هغه تا باندې اثر نه کوي وایي ما ته محبوب نبي دا دعا خو ویلې ده چې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم وی دا چې کوم دی وایه نو بیا به تا باندې چې کوم دی هېڅ قسمه انشاءالله زهریله څیز اثر نه کوي نو چې موږ ټول خلک دا کوو بل باب الاستعاذه دا مشکات کې یو باب دی نو په دې کې دوه یا شعرونه دي چې د هغې نه نبي علیه السلام به پناه غوښته دوه یا شعرونه دي چې د هغې نه به نبي علیه السلام مستقل پناه غوښته نو یو خو زه د دې ستاسو د دې ټي وي په ذریعه باندې د ټولو مسلمانانو ته دا میسج ورکوم چې د خپلو محلو امامانو سره کښېنئ که امام نه نو بل جومات عالم له لاړ شئ وایي باب الاستغاثه راته ووایه
نو چې دا باب الاستغاثه ووایه انشاءالله دوه یا شعرونه دي او د دې شعرونه به نبي علیه السلام پابندۍ سره پناه غوښته نو چې دا انشاءالله موږ ټول زده کړو او دا موږ وغواړو دې کې ډېره فایده نه یو پای کې دا ده اللهم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون وسیء الاسقام برګې جذام چې د اندابونه غورځېږي پالجو او دارنګي هغه مرض چې د هغې نه کرکه کېږي لکه نن سبا چې دا کرونا وایرس کوم دغه دی که نه چې لکه څومره په یو انتخایي نفرت انګیز انداز سره هغه لاش قبر ته غورځوي نو لکه دا خو د مسلمان شان نه دی دا د مسلمان خو لکه دی خو چې په ژوند باندې قابل احترام دی دقسې د مرګ نه پس هم دی قابل احترام دی ولې دپسې دومره مسلمانان وروستو روان دي دی ډېر په تعظیم باندې اغوست دي که نه نو دا نن چې په کومه طریقه دی قبر ته دی غورځولي کېږي دا ډېر غټ توهین دی دا ډېره غټه بېعزتي ده په دې حدیث کې دا وسیء الاسقام چې دی الله د داسې بیمارونه مې وساتي چې د هغې نه کرکه او د هغې نه نفرت کېږي خلک ته ځان ساتي دا هغه دعاګانې وې چې نبي علیه الصلاة وسلام موږ ته وښولې وس مسنون عملونه دي کارونه دي چې هغه به کوو نو په هغې کې یو دا دی چې نبي علیه السلام فرمایي تاسو کله د شپې سملې نو یو دا لوښي نه دي لوښي د چای لوښې د چینې لوښې د اوړو لوښې په دې باندې سرونه ږدئ مطلب منګې شو کولر شو کولر دی په دې باندې سرونه ږدئ ولې سرونه ږدئ په کال کې یو شپه داسې ده چې ناشنا بیمارۍ ځمکې ته الله رالیږي وایي هسې نه چې ته په دغه شپه باندې ستاسو د خوراک لوښي هغه کولو نه پاتې شوي دا بیمارۍ پکې ونه غورځېږي نو یو د نبي علیه السلام د دې ارشاد لاندې هر مسلمان له پکار دی چې دې چې کوم دی د ماښام په خپله د کور مشر ته پکار دی چې وګرځي په کچن باندې وګرځي چې د خوراک لوښې هغه خو خالي نه دی پروت بغیر سر خو نه دی پروت چې په هغې باندې سر کړي دا ټولو ته خواست دی چې د دې خبرې لحاظ وکړي دویم نبي علیه السلام فرمایي اور هم مړ کوئ دا احتیاطي تدابیر وکړئ دی که نه او دروازې هم خپلې بندوئ خو زموږ لپاره دې وخت کې دا لوښي پټول دا یو اهم خبره ده چې دا مرضونه په دې کې راورېږي مطلب دا چې دا نن سبا د کرونا باره کې لازمي خبره ده که نه چې موږ نن سبا کور کې هر ماښام بلکې دا خو زموږ د ټول ژوند دپاره پکار دي خو په دې حالاتو کې ډېر زیات پکار دي چې نبي اسلام فرمایي په خپلو لوښو باندې تاسو چې کوم دی څه کوئ سرونه ږدئ تر دې پورې چې تاسو پیزار هم پخپو کوئ که نه دا پیزار وي سانډی نبي علیه صلات وسلام یو پیری موزه اچوله نو ویې نه ساندله نو چې څنګه یې د خپې مبارکې ته رانږدې کړه یو کارغه راغی او هغه موزه ته یې راښکله داسې او ویې چې لږه یې بره کړه نو لړم ته یې ښکته راوغورځېد نو دې موږ ته وښول چې د محبوب نبي طریقې دي دې کې ډېرې فایدې دي دا احتیاطونه چې موږ انشاءالله په دې طریقه روان یو او اخیری مسنون خوراکونه د بیمارو په مقابله کې چې په را روان ژوند کې الله موږ د هر قسمه بیمارونه بچ کړي نو په هغې کې محدثینو د امام بخاري رحمت الله علیه د په دې باندې کتاب الطب یو باب راوړلی دی او په دې کې عالمان 270 بابونه دي دا کتاب یې راوړلی دی او 369 احادیث یې پرې راغستې دي نو په دغه کې د دې طب او د احتیاط په حواله باندې هغې دا ویلي دي چې تاسو به د بیمارو نه مخکې چې بیماري نه ده راغلې کله څه کول پکار دي نو په هغې کې لومبنی حدیث ته کلونجي راوړلی دی دا کلونجي د کونځلو په شان تورې وړې وړې دانې دي دا وي تاسو په خپله باندې هم خورئ محبوب نبي فرمایلي دي وایي په دې کلونجي خوراک کې د مرګ نه سیوا د باقي هر یو مرض علاج دی لکه د لا حول ولا قوت یو دعا ده چې دا کم سړی پابندۍ سره سل ځله دروځي وي لا حول ولا قوت الا بالله نو د 99 امراضو علاج دی یو مرګ دی چې هغه پکې نشته نو یو کلونجي دا هر سړي لپاره چې کور کې ځان سره ساتي د 560 روپو والي که نه بلا ورځي کېږي نو دا کلونجي هر مسلمان ته زموږ دا دعوت دی چې د محبوب نبي وینا ده چې کلونجي تاسو په خپله هم خورئ خپلو بچو له هم ورکوئ دویم چې کوم دی ګبین شهد نبي علیه صلات وسلام فرمایي تاسو چې کوم دی شهد دا کور کې ساتئ او په خپل هم یو چمچ خورئ بچو له هم ماسم یو چمچ ورکوئ د دې نه علاوه د غوا پی نه دي د غوا پی په کتاب الطب کې امام بخاري او په مشکات کې کتاب الطب کې امام مشکات او په زاد المعاد کې علامه ابن قیم چې په دې باندې 107 بابونه لګولي دي نو هغه پکې دا راوړلي دي چې د غوا دا پی چې دي دا تاسو څکئ په دې کې ډېره شفا ده ولې پکې شفا ده چې دا غوا په لار روانې نو دا هر بوټي ته خلا اچوي دا د هر بوټي خو نسکه کوي نو د دې په دې پیو کې د هر بوټي هغه چې پای کې کومه پیری هغه پکې شامل دي نو دې وخت کې لږ موږ دام پکار دي چې د غوا دا پی نه دي دا موږ پابندۍ سره ګورو چې او خپلو بچو له ورکو اگر چې موږ ټینګو پی ده تو موږ مهې پی ده مهې پی که نه او ورده کې د مهې پی میلاویږي نو د غوا پیلو لږ زور ورکول پکار دي دې وخت کې چې الله پاک موږ ډېره برزونو نه بچ کړي 3 کجورې خوړل 3 کجورې سارمل اجوه خو موږ چونکې پکار چې هر سړی اجوه خو اجوه دلته نه میلاویږي نو عام هم چې موږ پیغمبر 3 کجورې یادې کړي دي وایي چې کم سړی کجورې سارمل 3 خوري نو دې باره کې نبي علیه السلام فرمایي لم یضره ذلک اليوم سم ولا سحر په نننۍ ورځ کې به زهر
او جادو په د باندې نه چلیږي. تاسو چې څنګه خبره وکړه نو دا کجوري چې دي دا به په ناره باندې او په ناره باندې په ناره باندې سار مال کنه چې څنګه تاسو سملې چې مونږ شي نو د دې نه پاسه او مونږ کې او ځان تیار کې یو درې کجوري وخوره د کې ډیره زیاته پیدا را دا سلور خبرې شوي. یو ما د قران نه ذکر وکړو چې مونږ په دې موجوده حالاتو کې څه کول پکار دي. دریم به د نبی رسول الله د اسوه حسنه نه مسنون ذکرونه، مسنون عملونه او مسنون خوراکونه دام ذکر کړو. نو ان شاء الله العزیز چې څوک هم په دې باندې عمل کوي نو هغه دې بالکل 100% مطمئن وي چې ما ته څه قسم سي ضرر نشي را رسولي. الله دې مونږ هم په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي او الله دې ټول امت ته چې کوم دې خبرو پویا فهم سوچ نصیب کړي چې مسنون طریقو سره مونږ خپل اعمال او خپل خوراکونه شروع کو. دا موجوده حالات دي دا فورا الله تعالی په خیر بدل کې موږ د پټي ضرر نه راځي ان شاء الله. ډیره مننه مولوي صاحب تاسو د قیمتي بیان او د کلی وضاحت چې هغه د نن سبا کوم حالات دي د هغې باره کې تاسو د قرآن او د حدیث په رڼا کې خبرې اترې وکړې. ګرانو کتونکو زموږ دا ویډیو به تاسو ته په یوټیوب باندې په اسلامیک ورلډ آف دنک چینل باندې میلاویږي. نو که څوک هم غواړی چې یاره داسې قسم له مسایلو والا ویډیوز تاسو وګورئ نو بس دغه چینل تاسو په یوټیوب کې کتی شئ او د دې سره سره به روانو وختونو کې مونږ انشاءالله نور مسایل هم داسې تاسو ته بیانو کو. بیا تاسو په ذهن کې داسې یو مسله راځي چې تاسو غواړئ چې مونږ په هغې باندې بحث وکړو نو بالکل مونږ سره په کمنټس کې خپل دا مسایل شریکوي شئ. په دې سکرین باندې به تاسو ته زمونږ د چینل نمبر هم راځي، په دغه باندې واتساپ هم کوي شئ او ان شاء الله موږ به کوشش دا کوو چې کم مسایل ضروری مسایل دی هغه ستاسو تر نظر پورې ستاسو تر غوږونو پورې در ورسو. موږ به دعا کې یاد ساتئ او ان شاء الله روان وختونو کې به نور پروګرامونه تاسو سره شریکو. والسلام.